د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي امارت په چوکاټ کې د یو پالیسي ساز بنسټ په توګه د هیواد په کچه د کاري فرصتونو د برابرولو، کارموندنې او ټولنیز خوندیتوب په برخو کې د مناسب بستر په برابرولو کې کړنې او فعالیتونه لري. دوهم، د کار او ټولنیزو چارو وزارت هوډ لري چې خپل کاري موخې د افغانستان اسلامي امارت له اصولو او پالیسیو سره سم او د هیواد د نافذه قوانینو او مقرراتو په رڼا کې د بهتره خدماتو په وړاندې کولو سره د مختلفو اقشارو د ټولنیز ژوند او هوساینې د کچې لوړولو لپاره خپل خدمات تنظیم او عملی کړي. دریم، وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1445 هجری قمری به تعداد 74738 تن در مرکز و ولایات از مراکز فنی و حرفوي امارتی و غیر امارتی فارغ نموده است. چهارم، وزارت کار و امور اجتماعی به اتباع داخلی کشور و اتباع خارجی به تعداد 122,136 تن جواز کار توزیع نموده است. پنجم، وزارت کار و امور اجتماعی به تعداد 6,341 تن اطفال ایتام و بی سرپرست ذکور و اناس را در روزنطنهای امارتی تحت پرورش و تربیه قرار داده اند. شپږم، د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مختلفو ادارو سره د تفاهماتو په نتیجه کې 8,02,252 تنو د بېوزله کورنیو له غړو سره د ټولنیز خوندیتوب سکتور د غونډو له لارې چې مشري د کار او ټولنیزو چارو وزارت کوي مرستې او د ماشومانو ملاتړ حمایت کړی ده. اوم، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په کچه امارتي وړکتونونو کې 10,219 تنو ماشومانو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. اتم، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د بیکاري کچې د کمښت په موخه د ارګ په سلام خانۍ ماڼۍ کې د کار ملي کانفرنس ترسره کړ چې ولله الحمد ډیره مثبته نتیجه لرله او ډیرې لوی لاسته راوړنې شوې. په هیواد کې د بیکارۍ کچې د کمښت په موخه د ارګ په سلام خانۍ ماڼۍ کې د کار ملي کانفرنس په لاره واچول شو او پکې له 15 امارتي ادارو سره هوکړلیکونه لاسلیک شول چې په هغه کې د 1.5 میلیون کسانو ته په راتلونکو 15 کلونو لپاره په مستقیم او غیر مستقیم ډول د شغلونو د ایجاد ژمنې واخیستل شوې چې په هیواد کې دا یو بېمخینی کار و. بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د نظام په تړاو د قطر شاهي دولت او فدراتیف روسیې ته د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سفر چې له قطر هیواد سره ابتدایي تفاهم ترلاسه شوی، همداراز له متحده عربي اماراتو سره هم په دې تړاو بحثونه او د هغوی له لورې ژمنې اخیستل شوي دي. د اماراتي ادارو همکارو مؤسساتو په همغږۍ او د کار بازار اړتیاو سره سم په مختلفو رشتو او حرفو کې د 4,938 تنو هیوادوالو لپاره د فني او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هیواد په کچه کورنیو وګړو ته 1,18,955 قطعې او بهرنیو وګړو ته 3,381 قطعې د کار جوازونه ویشل شوي دي چې له هغې ډلې 8,352 قطعې په مرکز یعنې کابل او 8,403 قطعې په ولایتونو کې توزیع شوي دي. د کارموندنې 19 خصوصي شرکتونو څخه نظارت ترسره شوی، د یادو شرکتونو د فعالیت جوازونه تمدید شوي،
د کارموندنې د 2 نورو خصوصي شرکتونو ته نوي جوازونه ورکړل شوي او 2 نورو ته مسند جوازونه توزیع شوي دي. د فني او حرفوي زده کړو په ډګر کې بوختو 15 مؤسساتو ته د فعالیت جوازونه ویشل شوي او د 4 نورو د کار جوازونه تمدید شوي. دا په دې معنی چې اوس په افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ سره د کار بازار د غوره تنظیم په موخه باندې یاد مؤسسات خپل سري فعالیتونه نشي کولای او د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې د مکلف دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړي. په خپل وخت هیوادوالو ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فعالیتونو لاسته راوړنو په اړه د وزارت له ادرسه او هم د رسنیو له لارې معلومات او اطلاعات شریک شوي دي چې په دې برخه کې د رسنیو هغه مسؤلیت چې کوم ورته متوجه ده په ښه توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په ښې همغږۍ دا چاره پر مخ بولې ده. په تیر کال کې مو له 8 ملي او نړیوالو مؤسسات سره له ماشومانو څخه د ساتنې د فني او حرفوي زده کړو د بشري مرستو او ځینو نورو اړوندو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې په نتیجه کې 15,000 تنه هیوادوال ورڅخه مستفید او 3,000 تنو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د هیواد په 7 ځایونو کې د کار بازار مطالعې له لارې د ځوانانو شغلي وضعیت، د کار ځواک ته د کوچنیو منځنیو او لویو تشبثاتو د اړتیاو تشخیص او پیژندنه، د فني او حرفوي زده کړو د مرکزونو له لارې د کار بازار ته د ماهرو کارګرو عرضه او د 15 غوره او زیات مزد لرونکو شغلونو تشخیص ترسره شوی چې په همدغو منتخبو او له تحلیل او تجزیې څخه وروسته دغه کومې حرفې چې انتخاب شوي دي په همدغو حرفو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مرکز کابل او ټولو ولایتونو کې په خپلو اړوندو فني حرفوي زده کړو کې مرکزونو کې هیوادوالو ته یاد پروګرامونه دایر کړي او اوس هم د جریان په حالت کې دي. د کارموندنې لپاره بهر ته د افغان کارګرو د اعزام په موخه بهرنیو چارو وزارت سره په تفاهم 9 عنوانه هوکړه لیکونه په پښتو، دري او انګلیسي ژبو ترتیب او د نهایي کېدو لپاره یې له یاد وزارت سره غونډې جوړې شوي دي. البته په دغه برخه کې پخواني کوم تفاهمات چې د خبرو په کچه بحثونه شوي وو، دغه تفاهمات راټول شوي دي او په 3 ژبو باندې دغه مسودې ترتیب شوي د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوي ترڅو په راتلونکي کې دغه برخه له ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا تعقیب شي. په خصوصي سکتور کې له کار څخه د رامنځته شویو اختلافاتو دوسیو ته رسیدنه شوې. د کارموندنې خدماتو د مرکزونو د ارقامو له مخې د مرکزونو تیر کال 2254 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د بهرنیو وګړو د استخدام په موخه د هیواد په کچه 108 ادارو او شرکتونو څخه مراقبت او هغوی ته لازم هدایت او لارښوونې ورکړل شوي دي. د کار په برخه کې په هیواد کې د کارپنځونې او بیکارۍ کچې د راټیټولو په منظور د کار ملي کنفرانس د ژمنو تعقیبول چې په دې کې ژمنې شوي دي، تعهدنامې تفاهمنامې پکې شوي دي، د هغې تعقیب کړي او انشاءالله هغه هدفونه چې ټاکل شوي لاسته ورځي. دوهم، د اقتصادي، ټولنیز او صنعتي سکتورونو څخه د کار بازار اړوند د اطلاعاتو او ارقامو د راټولونې په موخه د هیواد په اوږدو پاتې ولایتونو کې د عملیاتي ګروپونو تنظیمول او د کار بازار د مطالعې سیستم یعنی لیبر مارکیټ انفارمیشن سیستم فعالول دا فعالي. څلورم، د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ایران، ترکیه او عمان هیوادونو ته د افغان کارګرو د اعزام د هوکړه لیکونو تعقیبول. پنځم، په لومړي قدم کې د هیواد په 7 زونونو کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، پکتیا، کندوز او بلخ کې د کارموندنې د مرکزونو جوړول او مجهز کول. شپږم، د وزارت د لومړیتوبونو ته په کتو او د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 1440 کال د 3 میاشتې 28 نیټې د 9 ګڼې فرمان په اساس پر 2 عنوانه قوانینو چې د کار قانون او د ټولنیز خوندیتوب قانون دی او 40 تقنیني اسنادو تجدید او بیا کره کتنه او د توشیح لپاره عالی مقام ته د هغې تقدیمول او لګل. اوم،
د کار قانون او د کار اړونده تقنیني اسنادو په اړه اماراتي ادارو، خصوصي سکتور، مؤسساتو او په انفرادي توګه غوښتونکو ته د حقوقي مشورو ورکول. د افغانستان د اسلامي امارت د پالیسیو او اصولو مطابق په مختلفو برخو کې له همکارو کورنیو او نړیوالو مؤسساتو سره د هوکړه لیکونو لاسلیک کول. د عربي متحده اماراتو، ترکیه، ایران، قطر او سعودي عربستان هیوادونو ته د ماهرو او نیمه ماهرو افغان کارګرو د اعزام په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د رهبرۍ د پلاوي د سفرونو تنظیم په موخه د بهرنیو چارو له وزارت سره د همغږۍ ناستو جوړول. په خپل وخت هیوادوالو ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د معلوماتو او اطلاعاتو شریکول. د هیواد په 7 زونونو کې د اطلاع رسونې بهیر د تقویت په موخه د مطبوعاتي سیمینارونو جوړول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت انسټیټیوټ کې د 12 حرفو په نصاب کره کتنه او دغه ترتیب او تنظیمول. دا زموږ د 1446 هجري قمري کال لپاره د پلان عمده ټکي وو چې په خپل منځ کې بیا تفصیلي پلانونه هم لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.